نه ګوره مراده دا کار ونه کې دا داسې خوند نه کوي دا د ماشومانو کارونه پرېږده اوس چې دی نو غټ سړی او د بچو پلار یې ته اوس چې دی نو د ماشومانو کارونه کې لګې د ماشومانو په شانتې ښه هوښیار سړی لکه دا اوس درته سوی یم دا کارونه مه کوه چې کم کارونه ته لګیا کې السلام علیکم زما ګرانې مینهوالې زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی تاسو په تمنیل باندې به کتلی وي نیلم ګل مراد فاطمه دا درې واړه نیلم ګل ته چې کوم فلم آفر ملاویږي نیلم ګل ته چې دی نو وایي نیلم ګل مونږ دا فلم جوړو په دې کې ته چې دی نو ایز هیروین اخلو نو ستا ډېر ښه پرفارمنس دی او ته ښه اداکاري کولی شي نو ته یو ټیلنټډ یې کوم انسان ټیلنټډ وي هغه هر میدان کې مخ ته تللی شي چې کوم نی نو هغه چې دی نو څومره مرضي مخ ته بوځي خو بس هغه به شاته راځي وایي یار ما دا کار کړی نه دی په زبردستۍ باندې خو خوند نه کوي که نه دا حساب د مراد دی نیلم ګل چې دی نو ښه ټیلنټډ ښځه ده هر یو فلم والا د هغه دا کوشش وي چې مونږ نیلم ګل واخلو خپل فلم کې ایز ا هیروین نو مراد لګیا شوی دی کله یو ته ټلیفون کوي کله بل ته کوي چې څنګه مراد ته پته لګي نیلم ګل چې دی نو نوی فلم کې هغې ته آفر میلو شوی دی نو په ټلیفون کوي نو هغې ته دا وایي چې تاسو ما نه پیسې واخلئ او تاسو نیلم ګل مې اخلئ خپل فلم کې نو د هغې په ځای تاسو دا فاطمه واخلئ او فاطمه همکه شی دی که نه چې څنګه نیلم ګل خبره کړې وه نو فاطمه له خو خیر اداکاري نه ورځي هغې چې دی نو یو ډرامه کور مې انګار شو نو هغې کې هغې ته دام چل نه ورتلو چې زه څنګه ووایم کور مې انګار انګار کور انګا په بنګا بنګا انګا لګیا و انګا بنګا یې کولو نو مراده داسې کار کوه چې کم تاسو سره ښه ښکاري داسې کار مه کوه چې کم تاسو سره ښه نه ښکاري اوس چې دی نو نیلم ګل ویل ټیلنټډ ده ښه چې دی نو په هره خبره باندې پوهېږي هغې ته پته ده اداکاري او د ایکټینګ چل وله ورځي نو ته چې دی نو هلته کې فاطمه ګل دننه کې نو فاطمه ګل ته ووایې چې خلکو ته ووایې چې دا تاسو واخلئ دا به اداکاري کوي دا به څه اداکاري کوي دې له د خبرو چل نه ورځي د دې د مرۍ نه اواز نه روځي نو دا څه به اداکاري کوي یو وي که نه انسان د هغه مرۍ نه اواز روځي د دې مرۍ نه اواز نه روځي السلام علیکم زما ډرامه دا کور مې انګار انګار کور کور انګار نو دا خبره خوند خو نه کوي که نه ګوره دا کارونه مه کوه او هغه فلم به فلاپ به شي زه هغه ډایرکټر ته وایم چې څوک مراد نه پیسې اخلي او فاطمه خپل په فلم کې ږدي نو ګوره دا کار کوي او فلم به دې فلاپ کېږي نو څه له خپل تاوان کې بس ملګرو زما دا میسج او دا پیغام و چې ویډیو مو ښه لګېدلی وي نو لایک یې کوئ دوستانو سره شیر کوئ چې کوم نوي دوستان زما په چینل باندې راغلي تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما دا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې دا غنټۍ هم دباو کړئ انشاءالله ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې ملاقات کېږي تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام